یو نفر داسې کوم کار وکړي چې هوټل والا مفته ډوډۍ ورکړه. یو ړندې نجلۍ څنګه د سپي په مچولو د سترګو نه راغله. د ارواپوهنې د لحاظه هلکان کم رنګونه نشي لیدلی. آیا د اتریچ په کولو د انسان زړه دریږي؟ ستاسو په امتحان باندې څنګه ستاسو عادتونه معلومیږي؟ زموږ فالتو خبرې دماغ څه وخت خرابوي؟ دا ټول معلومات د نن په ویډیو کې لیدلی سئ. پر مځکه چې څونه انسانان دي تر دې ډېر د کالو دوکانونه دي چې دا دونه ډېر دي چې زموږ روان نسل یې هم واغوندي بیا هم پاتېږي. دغه نفر په هوټل کې د مفتې ډوډۍ د خوړلو لپاره د زړه د حملې تمثیل کوي. په یو هوټل کې نه بلکې په 22 هوټلو کې مفته ډوډۍ خوړلې وه. کله چې هوټل والا د دروغو د زړه په حملې خبر سو نو پولیسو ته یې وویل. وروسته یې دغه نفر ته 3 میاشتې د بند سزا ورکړه. دغه ښځه لیسا رایډ نومیږي چې په 11 کلنۍ کې په یو پیښه کې د سترګو روښنایي ولاړه او په سترګو یې نه لیدل. د دې سپی ایمي پر دې ډېر ګران و، د دې سره یې مرسته کوله. یو ورځ یې خپل سپی مچوي چې ورکښته سوه، سر یې د میز سره وموښتی. په دا سهار چې راکښېنستل د سترګو رڼا بېرته راغلې وه او په سترګو یې هر څه لیدل. هغه وخت نو دا د 60 کالو وه. د ارواپوهنې د لحاظه د کومو خلکو چې امضا کوچنۍ وي نو هغه خلک مینهناکه او ډېر فیشني وي او په درسو کې هم ډېر تکړه وي، او د کومو خلکو چې امضا ډېره غټه وي نو هغه خلک د دننه څخه ډېر خواشیني او د باندې وتل تفریح کول هغه ډېر خوښوي. دا خو ټول خلک داسې نشي کېدلی، خو بیا هم په 100 کې 10% داسې وي. ځینې خلک وایي چې په زور انتریچه وکړې نو زړه یو څو ثانیې ودرېږي، خو دا خبره بالکل دروغ. زړه نه درېږي، خو چې انتریچه وکړې نو یو وقفه وکړي خو درېږي نه، او زموږ بدن نورماله وي او د بدن ټول غړي فعاله وي، او د انتریچې وروسته انسان یو څه د ارامۍ احساس کوي. د انجلۍ او د هلک خودونه فرق نشته، خو بلکې په یو څو عادتو کې یو څه فرق شته. د ارواپوهنې د لحاظه هلکان د انجونو په پرتله په کوچنۍ خبره یا ځینې شیانو کې ډېر معلومات کوي او پلټي یې، او انجونې بیا د هلکانو په پرتله ډېر او ښکلي رنګونه ویني چې هلکان دومره رنګونه نشي لیدلی. په دغه خاطر خو ما د کوچنیوالي څخه د ګلابي او د شیرچایي رنګ فرق تر اوسه نه دی کړی. په هندوستان کې متیا پردیش ښار کې یو نفر په محبس کې بندي و او په محبس کې قیدیانو ته رقم کسبونه ورښوي. هر بندي کولی سي چې خپل د خوښې کسب یا کار زده کړي او بیا د بند وروسته د باندې کولی سي چې خپل کاروبار راوباسي. خو یو نفر د پرنټر یا چاپي کار زده کړی و، نو چې کله هغه ایله سو نو د باندې یې د جعلي پیسو د جوړولو کار شروع کړ او یو څو عمر وروسته یې بیرته پولیسو ونیوی او بندي سو، یعنې په محبس کې غیر قانوني کار زده کوي. سمسنګ په لومړي ځل میکرو LED سکرین جوړ کړی دی چې تر هندارې شاته هم هغه بله خوا لیدلی سي. دا سکرین ډېر صفا دی، په هغه سکرین کې تاسو یو لین هم نسي لیدلی. واقعا هم ډېر حیرانونکی دی. په ورځ کې خو موږ بیخي ډېرې خبرې کوو، تر ضروري خبرو ډېر فالتو خبرې خو موږ بیخي ډېرې کوو. نو مشان چې ته بیده سې په دماغ کې 2 ریکارډونه دي، یو کوچنی دی بل غټ دی. نو هغه کوچنی مېموري کارډ هغه فالتو خبرې ډیلیټ کړي او هغه ضروري خبرې هغه غټ مېموري کارډ ته ولاړې سي چې بیا په ژوند نه هېرېږي.